راځي چې دا د ریاض الجنت دی چې رسول الله سلام ویل چې که چېرته څوک دلته داخله شي یعنې فقط دی چې په جنت کې ریاض الجنت منبر ده د رسول الله سلام چې دلته دې منبر کې و د صحابه و صف ده چې دلته دوی ته جماعت ورکوو دغه چې دی د ټول د صحابه و صف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه سره کرام سره ورته کېناسته دلته به یې لمونځونه کوو او دلته به یې جماعتونه ورکول. سلامونه وخت بخیر دوستانو اتولا وردګ ما له عبدالرحیم څخه اساس په دران چپر کې حاضرم مونږ د رسول الله سلام په روضه کې استو دغه دیوال چې تاسو کوم ځای کې چې مونږ ورو دي ته ریاض الجنت وي البته ریاض الجنه مخکې به هر څه پرېښوده خو اوس اجازه نشته ځکه په نوبت دي خلک ډېر راځي هر شرکت ته نوبت ورکړي زموږ تقریبا 2 بجې نوبت ده یعنې 1 ساعت وروسته د افغانستان د خلکو نوبت ده چې 1 ساعت وروسته به انشاءالله مونږ ځو د ریاض الجنت کې به ورته لمونځونه کوو دلته د پیغمبر علیه السلام هغه منبر دلته چې لمونځ کوي خدای پاک دلته ډېر ثواب لري په همدغه منطقه کې نو ټول ځای کې ثواب لري خو دلته بیا د هماغه منبر هماغه داخل ته زه نه یم تللی وګورو داخل کې څه رقم ده نو دا د پیغمبر علیه السلام د روضې تر څنګ ده دا د پیغمبر علیه السلام روضه ده ګمبز ده چې ډېر ښکلی معلومیږي ځو مونږ بیا هم ځو پیغمبر علیه السلام روضې ته او هلته به پرې سلامونه کوو نو خدای دې کړي چې تر پایه موږ سره پاتې شي نو د ګوټ ګوټ ځایونه مسلمانان راځي د هر ځای څخه څوک په یو مذهب دی څوک په بل مذهب دی خو دین یو دین ده دین یو دین د دې ځای نه مونږ داخله کېږو بېرته وځو البته ځو د رسول الله سلام روضې پلو بیا تواب خیلی پیدا گشتی جناب رسول الله سلام روضه ده روضه مبارک ده ریاض الجنت د رسول الله سلام مقبره دغه دروازې نه ور داخله کېږي چې باب السلام ده پکې نو دا د رسول الله سلام روضه مبارک ده ځینې داخله کېږي باب السلام دا دروازې چې دي دا د ریاض الجنت دي چې رسول الله سلام ویل چې که چېرته څوک دلته داخله شي یعنې فقط دی چې په جنت کې نو دا خپله هماغه ساحه ده شاید هغې کې لیدلی اوسئ چې د مصري انجینر فکر کوم جوړ کړي دا چترۍ نو د سوري له خطره نو هوا هم په عربستان کې ګرمه ده نو د دې چترۍ څخه بیا خلک ورته استفاده کوي دا ریاض الجنت دروازه ده چې داخله کېږو به بند او طرف است شکر الحمدلله جنس بیا نه دا دوستانو ریاض الجنت ده دا چې کله ته داخله کېږي پیغمبر علیه السلام وایي تاسې فکر وکړه لکه جنت کې چې یاستئ نو دا خپله د رسول الله سلام قول ده چې کله هلته داخله کېږي فکر وکړه دا په جنت کې یاستئ نو دا منبر ده البته هغه منبر ده او هلته د رسول الله سلام روضه مبارک مقبره یې هم هماغه کې ده مخه کې ریاض الجنت یعنې د رسول الله سلام په خبره جنت ته داخلېدل
منبر ده. دا د سطح صحافه او صفات ده لا باندې ځخنه Gidince fayla sınca mumbar asını. Strast. بابا سلام خونجا دیریاز او هغه چې دا هغه بل ته د دیوال تیر تاو ده د نه پرې د اجازه البته ځینې خلک مشخص خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغې ته صحابه و صف وایي نو څوک چې ریاض الجنت داخل شي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فکر کوي چې په جنت کې داخله شوی ده. خدای په موږ ته توفیق راکړي، خدای ټول مسلمانانو ته توفیق راکړي چې دا ځای ته داخله شي. نو د دوه رکعته لمونځونه کېږي، نفلونه کېږي، نو ثواب یې ډېر ده. خدای ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي، خدای ټول مسلمانانو نصیب کړي. دا د جنت البخت ریاض الجنت منبر ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته دې منبر کې و د صحابه و صف ده چې دلته دوی ته جماعت ورکوو. دا چې دی دا ټول د صحابه و صف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه سره کرام سره ورته کېناسته، دلته به یې لمونځونه کوو، دلته به یې جماعتونه ورکول. نو دا ځینې وخت بند اوسي او کله کله داسې واز اوسي. نو رب د ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي، رب د ټولو مسلمانانو جنت ده چې ټول مسلمانانو یې د آرزومند ده چې ریاض الجنت ته راشي او خدای پاک د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. کله کله دا د ریاض الجنت بند وي، هغه صف چې تېره تاو ده هغه ده چې بند ده دا د صحابه و صف ده چې اوس بند ده، د پیغمبر اسلام منبر ده ټوټه تېره تاوه ده، دا د صحابه و صف ده. نو چې دا اوس بند ده، پیغمبر اسلام ومیلي چې څوک ریاض الجنت داخل شي داسې فکر وکړي لکه جنت کې چې ده. نو خدای په ټول مسلمانانو نصیب کړي چې کله داخله کېږي دلته یو زړه کې یو رقم داسې یو سکون راځي، یو رقم تیز ته پوهېږي چې په اواز څوک نه وځي، نو واقعا خپله نه پوهېږي. بس الله په ټول مسلمانان نصیب کړي. نو دلته لمونځونه، عبادات، نفلونه هر څوک خپل ځان لپاره کوي، دعاګانې دلته کېږي، دعاګانې خدای پاک قبلوي. هر ځای کې د بیت الله شریف یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دعا کوي قبلوي. خو دا خاص ځای دې خاطر شوی چې بل وخت بند اوسي، یو دغه وخت کې بند اوسي. نو موږ دلته نه وځو، وځو دوستانو. دا و د ریاض الجنت په اړه تاسو ته معلومات. تر بیا چې عزت او وردګ له ابدارۍ څخه ستنې چوپړ کې حاضر کړئ. تاسو په خپل بخښونکي لاس باندې د ژوند په ټول چارو کې بریالي